پروردګاره ته یو دی مخلوق پیدا کوې چې هغه به په مځکه کې فساد کوي او هغه به په مځکه کې خونریزي کوي. الله پاک جواب ورکوي ول انی اعلم ما لا تعلمون. زه چې په کوم شیانو علم لرم لا تعلمون تی په هغه شیانو باندې علم نه لري. کم خلک چې له ښځو سره ناستو ولاړه ډېره کوي، د ښځو په مجلس کې ناست، په دا سړي کې شهوت پیدا کیږي. کم سړی چې د نابالغو د لغړزونو ناستو ولاړه ډېره کوي، په دا سړي کې غفلت، ګپې، مسخرې، پالتو وخت تېرول، دغه مزاج په دا سړي کې پیدا کیږي. او کم سړی چې د علماو ناستو ولاړه ډېره کوي، په دا سړي کې علم، د الله پاک خشعت، خوف او تقوا په انسان کې پیدا کوي. الله پاک چې کله خپله خدایي ظاهروله، ښکاره کوله، نو یې فرشتو ته خطاب وکړي چې زه یو نایب پیدا کوم، په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم د انسان د آدم په نامه سره. فرشتو د انسان پر تخلیق باندې اعتراض وکړي چې ته یو داسې مخلوق پیدا کړې چې هغه به په مځکه کې فساد کوي او په مځکه کې به خونریزي کوي. انی جاعل فی الارض خلیفه. الله پاک و فرشتو ته خطاب کوي چې زه په مځکه کې یو نایب پیدا کوم، خلیفه پیدا کوم د انسان په صورت کې. فرشتو اعتراض وکړي پر انسان باندې، اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. ته په مځکه کې یو داسې مخلوق پیدا کوې چې هغه به فساد کوي، ویسفک الدماء، وینې به تویوي، خونریزي به کوي. الله پاک و دوی ته یو جواب ورکړي چې انی اعلم ما لا تعلمون. زه چې په کوم شیانو باندې علم لرم، تی په هغه شیانو باندې علم نه لري. دلته مفسرین علماء کرام بحث کوي، تفسیره کوي پر دې آیات باندې چې فرشتو له کومه ځایه دا معلومه که چې انسان به په مځکه کې فساد کوي او خونریزي به کوي. فرشتو ته دا له کومه ځایه معلومه سو؟ د دې مفسرین مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې په انسان کې دوه قوته فرشتو ولید، یو قوت غضب، بل قوت شهوت. نو فرشتو ول چې په دې کې خو قوت غضب پروت او قوت غضب او غصه اثر دی خونریزي کول. بل فرشتو په انسان کې قوت شهوت ولیدي. نو فرشتو ول چې په دې کې خو قوت شهوت دی، دا خو به په مځکه کې فساد جوړوي. بل جواب مفسرین علماء کرام فلسفي جواب کوي، د فلسفې په انداز چې د انسان جسم له څلور شیانو څخه جوړ، یو د خاور، بل د اور، بل د اوبه، بل د هوا. او په دا حال یې وکي یو بیکاره صفت پروت. د انسان د جسم یو جز دی خاوره، په خاوره کې بخل دی. په دا خاوره کې چې انسان پټ کې یو څو عمر بعد چې ورسي، نو دا انسان خاوره ګرځېدلی، یعنی بخل خپل شی ځان ته جلبول. نو دا انسان دا خاوره ځان ته جلب کړي، دې ته بخل وایي. دا خاوره انسان ځان ته جلب کړي، څو عمر بعد دا انسان خاوره په دا مځکه کې لرګی پټ کړ، یو څو عمر بعد چې ورسې دا لرګی خاوره سوي. په دا مځکه کې اوسپنه پټه کړ، یو څو عمر بعد چې ورسې دا اوسپنه هم خاوره سوي. نو په انسان یو جز دی خاوره، په خاوره کې بخل دی. د انسان د جسم بل جز دی اور، اور چې بلکې دا پر سر باندې خیز او دا د تکبر علامه ده.
نو د انسان د جسم دویم جز دی ور کې تکبر دی. د انسان د جسم بل جز دی اوبه. په اوبو کې عدم استقامت دی. دا اوبه پر یوه ځای نه درېږي. دا اوبه چې رایله کې چې چیرې خوله پیدا کړه دورې زغلي استقامت پکې نشته. په هوا کې انتشار دی و هوا ته که پروړ کښېږدي هم چې هوا پراله سره منتشر کوي که نه منتشر کوي. که خاوره ورته کښېږده خاوره منتشر کوي. که ریګ ورته کښېږدي ریګ منتشر کوي. هوا چې تیزه شي دا درخته سره منتشر کوي، چتونه سره منتشر کی. نو فرشتو چې د انسان د جسم و اجزاو ته وکتل چې په دې کې د ده خو یو جز د خاوره په خاوره کې بخل دی. فرشتو چې د انسان د جسم و اجزاو ته وکتل چې په دې کې خو اور شته، په اور کې تکبر دی. د انسان د جسم بل جز دی اوبه، په اوبو کې عدم استقامت دی. او د انسان د جسم بل جز دی هوا، په هوا کې انتشار دی. نو خو په انسان کې به بخل راځي، تکبر به راځي، عدم استقامت به راځي او انتشار به راځي او له دې څخه په معاشره کې فساد جوړېږي. له دې څخه په معاشره کې خونریزي جوړېږي. نو ځکه فرشتو د انسان پر تخلیق باندې اعتراض وکړي. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. یا پروردګاره ته یو دای مخلوق پیدا کړې چې هغه به په مځکه کې فساد کوي او هغه به په مځکه کې خونریزي کوي. دا خونریزي و فساد فرشتو د انسان د جسم له اجزاو ځه معلوم کړي. لیکن الله پاک جواب ورکړي ول انی اعلم ما لا تعلمون. زه چې په کوم شیانو علم لرم لا تعلمون، تی په هغه شیانو باندې علم نه لري. مفسرین علماء کرام لیکي چې په لا تعلمون کې اشاره الله پاک وکړه چې زه دوی ته یو روحاني نظام ورکوم. دوی چې زه په دنیا کې آبادوم دا انسان، نو زه یو روحاني نظام ورکوم. مثلا د انسان د جسم یو جز دی اور، په اور کې تکبر دی. نو زه په دې روحاني نظام کې ودته لمونځ ورکوم، په لمانځه کې تواضع او عاجزي ده. په د انسان په جسم کې خاوره ده، په خاوره کې بخل و. نو زه ودته یو روحاني نظام ورکوم، په هغه روحاني نظام کې زکات دی، په زکات کې سخاوت دی. دغه رقم په ده کې عدم انتشار دی، هوا ده کې. نو زه ودته د بیت الله شریف حج ورکوم، په حج کې وحدت او اتفاق دی. د مشرق او د مغرب، د جنوب او د شمال تمام هغه انسانان مسلمانان سره راجمع شي پر عرفات باندې د یوه امام په امامت کې ولاړ دي که نه یوه. په انسان کې عدم استقامت دی. نو زه یو روحاني نظام ورکوم. الله پاک فرمایي چې په هغه روحاني نظام کې روزه ده او په روزه کې استقامت. نو ګواکې د انسان د جسم څلور داسې صفات دي چې هغه مضموم صفات، لیکن د دې په مقابله کې الله پاک و انسان ته یو روحاني نظام ورکړی دی چې هغه لمونځ دی، په لمانځه کې تواضع او عاجزي ده. هغه زکات دی، په زکات کې سخاوت دی او ایثار دی. چې هغه په روحاني نظام کې حج دی، په حج کې وحدت او اتفاق دی. او د روحاني نظام کې روزه ده، په روزه کې هغه استقامت دی. نو انسان گواکې په امتحان کې یوې د جسم صفات، بلې د روح صفات.
اوس که انسان دا جسمانی قوت غالب سو نو په ده کې به تکبر زیاتیږي، په ده کې به بخل زیاتیږي، په ده کې به عدم استقامت راځي او په ده کې به انتشار راځي. او که انسان روحاني قوت غالبه کې نو د ده کې به تواضع او عاجزي زیاته راځي، په ده کې به سخاوت راځي، په ده کې به وحدت راځي او په ده کې به استقامت راځي. نو جسم کې څلور متضاد صفتونه دي او په روحاني نظام کې څلور متضاد صفتونه دي. د انسان کې د دغه دوه مقابلات د جسماني د پارم الله پاک د غذاوي لارې خلاصې کړي دي، ځکه د پرچ دي، له مځکې څخه پرچ راوځي، میوې راوځي، غوښې راوځي، بلډینګان دي چې څونه د انسان هغه جسماني قوت زیاتیږي و دنیا و خواته میلان راځي، د انسان دغه جسماني چې کوم صفات دا مضبوطه کیږي، تکبر پکې راځي، بخل پکې راځي، عدم استقامت او انتشار پکې راځي. الله پاک د روح هغه غذا هم فراهم کړې ده چې هغه قرآن دی، حدیث دی، دین دی، چې څونه انسان روحاني غذا سره تعلق ساتي نو په ده کې به تواضع، سخاوت، وحدت او استقامت راځي. علما کرام لیکي چې دغه ماحول غواړي دا روحاني قوت مضبوطه کول، پر روحاني نظام باندې زندگی تیرول، دا ماحول غواړي. دا ماحول یې جوړوي هم ماحول یې بګړوي هم. که یو سړی صحیح ماحول د قرآن او د حدیثو ماحول خپل کی، د دین ماحول خپل کی، نو د انسان هغه روحاني قوت دا به مضبوط وي. او که سړی غلط ماحول خپلوي نو د غلط ماحول غلط اثر. علماء کرام لیکي کم سړی چې د مالدارانو خلکو ناستو ولاړه ډېر کوي، د دولتمنو خلکو ناستو ولاړه ډېره کوي، په دا سړي کې به حرص او د دنیا محبت راځي. چې یو سړی له دنیا پرسته سړي سره، له دولتمن سړي سره، له مالداره سړي سره ناستو ولاړه اوچنا بیچنا ډېره کوي، د دا انسان په زړه کې د دنیا محبت او حرص راځي. دا اثر له کومه خوا اخلي؟ له دا ناستې، له دا ماحوله څخه. که سړی د غریبانو خلکو سره ناستو ولاړه ډېره کوي، علماء کرام لیکي چې په دا سړي کې د شکر ماده پیدا کیږي. دا به د الله پاک پر تقسیم باندې راځي او په ده کې به د شکر ماده ډېرې. او که یو سړی د بادشاهانو سره ناستو ولاړه ډېره کوي، له دا غټو خلکو سره چې د واک او د اختیار خاوندان یې، د دا سره اوچنا بیټنا تعلق ډېري، د دا خلکو په زړو کې تکبر او د زړه سختي پیدا کوي. او علماء کرام لیکي چې کم خلک د نیکانو خلکو په مجلس کې کښېني، د دیندارو خلکو په مجلس کې کښېني، د دا سړي په زړه کې به د الله پاک محبت پر نیکو اعمالو باندې رغبت به په زړه کې پیدا کېږي. او کم خلک چې له فاسقانو سره کښېني،
د دا خلکو په زړو کې به پر ګناهو باندې جرأت او په توبه کې سستي، یعنې پر ګناهو باندې به ډېر جرأتمن یې او په توبه کې بې سستي. کم خلک چې له ښځو سره ناستو ولاړه ډېره کوي، د ښځو په مجلس کې ناست، علما کرام لیکي چې په دا سړي کې شهوت پیدا کیږي، شهوت ته رجحان پیدا کیږي. کم سړی چې د نابالغو د لغړزونو ناستو ولاړه ډېره کوي، علما کرام لیکي چې په دا سړي کې غفلت، ګپې، مسخرې، پالتو وخت تېرول، دغه مزاج په دا سړي کې پیدا کیږي. او کم سړی چې د علماو ناستو ولاړه ډېره کوي، تعلق یې له علماو سره یي، ناستو ولاړه یې له علماو سره یي. علما کرام لیکي چې په دا سړي کې علم، د الله پاک خشعت، خوف او تقوا په انسان کې پیدا کوي. نو معول اثر لري که نه لري؟ علما کرام د دې یو بل مثال بیانوي، وایي دا پیاز نه دی، پیاز دا بدبوداره دی چې کچی، دا که په لاس کاټ کې د دې لاس هم بدبویي بیا ولاړي، دا چې په کومه چاړه کاټ کې د دې چاړې څخه هم بدبویي ولاړي، دا کچه پیاز چې وخوري هم له خولې څخه بدبویي راځي. لیکن دغه پیاز چې ته د لاس په غوړیو صحبت ورکې، د لاس په غوړیو کې واچوې، یو تلکه ورکې، د بدبویي به جای خوشبویي جنا ولاړېږي که نه جنا ولاړېږي؟ اوس په دې پیازو بدبویي په خوشبویي باندې چا وربدله کړه؟ دا غوړیو وربدله کړه. دغه رقم که یو سړی بد عمله یي، بد اخلاقه یي، بد کرداره یي، دا که دا خپله بد عملي، دا خپله بد کرداري، دا خپله بد اخلاقي په ښو اخلاقو بدلوي، نو دی به د نیکو خلکو صحبت اختیاروي. ولې چې د لاس غوړي چې د پیاز بدبویي په خوشبویي بدلولی سي، دا د الله والا خلک، دینداره خلک، علما کرام، تبلیغ، خانقاه، دا هغه ماحول دی چې ستا بد اخلاقي په ښه اخلاقو در بدلوي. دا ګوبر نه دی. علما کرام بل مثال ورکوي، وایي دا ګوبر، دا توري دی، دا بدبوداره دی، او دا نجس دی. درې بیکاره صفت دی، رنګ یې تور دی د ګوبر، بدبوداره دی، بدبویه دی او نجسه دی. لیکن دغه ګوبر چې ته د اور په بټۍ کې واچې، د اور ماحول ورکې، دا ګوبر بیا تور شي که سور وایو، سور شي، توروالی په سوروال بدل سو، بدبویي ختم سول، او دا مخکې نجس و، اوس حلال دی. دا چې ایریسي بیا که ستا پر کپړو ولګېد، دې کپړې نه په مردارېږي. نو صحبت ډېر اثر لري، ماحول ډېر اثر لري. که موږ دا غواړو چې موږ د خپلو کشرانو اصلاح وکړو، د خپلو کورو اصلاح وکړو، دا په وهلو سره، په مارنا پیټنا سره، په ښکنځلو سره، په جنګ او په جګړو سره اصلاح نه راځي، بلکې د دې اصلاح په ماحول سره راځي چې موږ د خپل کشران نگراني کوو چې دی په کم ماحول کې کښېني، دی په څه رقم ماحول کې زندګي تېروي. موږ د دغه ماحول وربدل کړو، له نیکانو خلکو سره تعلق ورقایم، په تبلیغ کې واستو، له علماو سره، له خانقاو سره تعلق ورقایم کو، نو په دغه ماحول سره د معاشرې اصلاح راځي.
نو الله پاک و فرشتو ته وفرمایل چې زه و دوی ته یو روحاني نظام ورکوم، په هغه روحاني نظام کې یو داسې احکام ورکوم چې په هغه احکامو کې د انسان اصلاح راځي. په هغه کې یو روزه ده. الله پاک پر موږ تی باندې ډېر لوی فضل و کرم وکړي. سبا به اختر یو ډېره غټه فریضه د خیر او د برکت هغه ذمهواري موږ تاسې ادا کړه. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا روزهدار لره دوې خوشحالۍ دي، للصائم فرحانې. دا روزهداره دپاره دوې خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي هغه د افطار پر ټیم، دویمه خوشحالي د روزې هغه ده چې کله د دغه مؤمن بنده د الله پاک سره ملاقات کیږي. علما کرام لیکي چې دغه د افطار خوشحالي دونه خوشحالي نه ده، لیکن کم وخت چې دا روزهداره د الله پاک سره ملاقات کوي هغه ډېره غټه خوشحالي لري. لیکن د هغې خوشحالۍ جلک الله پاک په دغه افطاري کې میښي دي. او تی پر ایمان واس پر وخت د افطاري باندې دا روزهداره خوشحالي که نه خوشحاله؟ دا کم خوراک چې دوی کوي دغه هغه لذت او خوند لري که نه لري؟ حالانکه ګرده کال دغه ډوډۍ موږ خورو، ګرده کال دغه اوبه موږ څښو، ګرده کال دغه سالن موږ خورو، لیکن دونه خوشحالي نه لري په دا ګرده کال کې لکه د دا روژې په میاشت کې د افطار په ټیم چې څونه خوشحالي لري. دا هغه د الله پاک سره د ملاقات د خوشحالۍ هغه یو جلق دی الله پاک په دې دنیا کې موږ ته راښکاره کړی. لیکن دا افطاري دا دوه د یو خو دا ده چې هره ورځ د روژې په میاشت کې موږ توی کوو د روژه مات پر ټیم، یوه دغه خوشحالي ده. دې ته علما کرام وای افطار اصغر، یعنی هغه افطار اصغر دی، دا کشنی افطار دی. لیکن یو هغه افطار دی چې د روژې پر اختتام باندې دی، چې روزه ختم شي دا د اختر ورځ راشي و دې ته افطار وای، او دا ته افطار اکبر وای، یعنی غټ افطار. لیکن د دې خوشحالي دا هغه هرې ورځې له افطاره څخه زیات دی که نه دی زیات؟ نو یو د هرې ورځې خوشحالي د روزه مات پر ټیم، یو دا د اختر د ورځې خوشحالي دې ته افطار اکبر وای. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روزهداره دپاره دوې خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي د افطار پر ټیم، افطار دوه قسمه دی، یو هره ورځ په روزه کې د روزه مات پر ټیم دې ته افطار وایي، افطار اصغر. او یو افطار دی د اختر د ورځې چې د روژې میاشت تمامه سو، دا خوشحالي لري که نه لري؟ دغه دوې خوشحالۍ هغه د الله پاک سره د ملاقات د خوشحالۍ یو جلک دی. دا موږ ته چې الله پاک دغه دوه عید راکړي دي،
دې ته چې په اردو کې تهوار ورته وایي، خوشحالي ده، اختر دی، تهوار دی. لیکن د اسلام د یو عجب عید او تهوار دی چې دا د نورو مذهبو څخه ډېر مختلف دی. ګوره عیسایان هم یو تهوار مناوي، یهودیان هم یو تهوار مناوي، هندوان هم یو تهوار مناوي. لیکن داغو د تهوار و شاته به خامخا د ماضي یو کیسه یو واقعه به د هغه په یادګار کې به دوی دغه تهوار جوړوي. لکه مثلا عیسایان دي پر 25 دسمبر باندې دوی کرسمس کوي، د دوی تهوار. لیکن دا د ماضي یو یادګار دوی مناوي. به قول د دوی چې عیسی علیه السلام پیدایش دا 25 دسمبر دی، نو ځکه موږ پر 25 دسمبر باندې کرسمس عید تهوار جوړو. یهود دا هم چې خپل تهوار یا عید یا خوشحالي جوړوي، د دې و شاته د ماضي یو کیسه یي. دوی چې کوم په هغه ورځ تهوار جوړوي چې په کومه ورځ فرعون غرق سو او موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته الله پاک نجات ورکړي، نو دوی د هغه ورځې تهوار او اختر او خوشحالي جوړوي. لیکن د اسلام عید، د اسلام تهوار او د اسلام خوشحالي دا د ماضي سره تعلق نه لري، د ماضي له واقعې سره تعلق نه لري. حالانکه په مسلمانانو کې ډېرې تاریخي واقعې پېښ سوي دي. نبي علیه السلام چې په کومه ورځ پیدا سو دا یو ښه تاریخي واقعه ده که نه؟ لیکن مسلمانانو دغه ورځ تهوار نه ده ګرځولی، اسلام دغه ورځ تهوار نه ده ګرځولی. دغه رقم نبی علیه السلام چې له مکې مکرمې څخه هجرت کوي مدینې منورې لره، دا یو تاریخي ورځ وه په اسلام کې. لیکن د دې عید، د دې تهوار اسلام نه دی مناو کړی. دغه رقم نبی علیه السلام په غزوه بدر کې په 314 کسانو باندې د مکې و هغه لوی قوت ته شکست ورکړی. دا یو تاریخي کیسه ده. لیکن اسلام د دغه ورځې تهوار عید نه دی مناو کړی. بیا چې مکه مکرمه پته سوه دا ډېره تاریخي ورځ ده چې نبی علیه السلام و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وایي چې د بیت الله پر چت باندې وخیزه، الله اکبر اذان وکړه. دا څونه لویه غټه واقعه ده. لیکن دا د فتح مکې ورځ اسلام تهوار نه دی ګرځولی، عید یې نه دی ګرځولی، اختر یې نه دی ګرځولی. ولې؟ دا د ماضي په واقعې چې کومه ده په دا کې د دا موجوده انسانانو یو کمال نه دی. ها پکار دی فخر سړی په وکړي په خپل آبا و اجدادو د خپل پیغمبر په کارنامو باندې پکار دی سړی فخر وکړي. لیکن د ده عمل په دا کې د ده د عمل دخل نسته.
او اسلام چې د کومې ورځې عید مناوي په هغه کې د عمل کردار دی. یعنې موږ په اسلام کې دوه عیده دي، دوه تهواره. یو عید الفطر، دا فطر هم له افطاره څخه دی. موږ د الله جل جلاله یو ډېره غټه اهمه فریضه ادا کړه چې یوه میاشت روزه وه، چې خوراک نو، څښاک نو، خواهش پوره کول نو، د ورځې روزه، د شپې تراویح، تهجد، سیري، خوب هم ډسټرب ولو، خوراک هم ډسټرب وسو، هر شی زندگی تمام دا موږ متاثره کړې وه که نه وې متاثره چیش دپاره؟ د الله د حکم دپاره. نو الله پاک د دغه عمل په بدله کې موږ ته دا خوشحالي راکړې ده چې هغه ته ویل کېږي عید الفطر. د دې له ماضي سره تعلق شته؟ د ماضي له یو واقعې سره یادګار دی؟ نه دی، بلکې زموږ عمل و چې د روژې و، زموږ پر عمل باندې الله پاک دغه عید موږ ته راکړی. او دویم عید یا تهوار هغه عید الاضحی، د لوی اختر. په هغه کې هم دا انسانان یو غټه فریضه ادا کړي چې هغه حج دی. ستړی ستومانې پیسې خرڅ کړي، په لږ سر، په لږو پښو، له ډېره لرې ځایه راغلي، ګرمي دا پر ځان تېره کړي، بدخوابي یې تېره کړي، او پر عرفات باندې په لږ سر، په لږو پښو وربطه لاسونه پورته کړي. دا یو عمل دی که نه دی؟ لیکن دا یو تاریخي واقعه خو نه ده چې د ماضي د تاریخ یو واقعه ده د یې مناوي، بلکې پر عرفات باندې چې دا حجي، دا مجاهده وکړي پر نم د ذوالحجې باندې، د دې په بدله کې الله پاک عید البقر، دا د لوی اختر عید ورکړی. نو دا داسې مه بولئ د اختر چې دا زموږ یو رسم دی یا زموږ یو رواج دی، بلکې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې روزهداره ته الله پاک دوې خوشحالۍ ورکړي دي. یوه خوشحالي هغه د افطار. افطار دوه قسمه دی، یو افطار اصغر دی چې د روزې هره ورځ یې موږ کوو، او بل افطار اکبر دی چې دا د سبا د اختر ورځ ده، دې ته ځکه عید الفطر وایي. فطر له افطاره څخه دی، افطار معنا روزه خلاصول. نو دا خوشحالي لري که نه لري؟ د نبي علیه السلام خبره صحیح ده که نه ده چې الله پاک روزهداره ته دوې خوشحالۍ ورکړي دي. او دا داسې ورځ ده په حدیث شریف کې راځي چې الله پاک فخر پکوي. الله پاک زموږ په دا عبادت باندې، پر چا باندې؟ پر فرشتو باندې. فرشتو چې انسان پیدا کېدی، فرشتو اعتراض کړی که نه کړی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. یا الله ته یو داسې مخلوق پیدا کړې چې هغه به په مځکه کې فساد کوي، په مځکه کې به وینې تویوي. دا اعتراض فرشتو کړی و که نه و کړی؟ نو چې د اختر ورځ شي، نبي علیه الصلاة وسلام و فرشتو ته وایي چې ودې لیدو زما بندګه چې ته اعتراض پر کوئ، داسې عمل یې وکړئ چې ته څخه بړ کر زیات سو. ولې؟ ګوره په تی کې د تی ګناه نسی کولی، د ګناه خواهش په تی کې نسته. تی لوږه پر تی نه راځي، تږي کېږئ تی نه، خواهشات تی نه لرئ چې پوره یې کړئ. لیکن زما دا مخلوق دی، دا د ګناه وس لري، لیکن زما له خوفه دې ګناه پرېږده.
دا وږي کېږي و ډوډۍ تې هوا کېږي خو زما حکم ورته سوی و چې ډوډۍ به نه خورې د ډوډۍ نه خوړل دا تږي کېدو تږي به وو بیلچې به ولې ګاډۍ به خالي کولې شونډان به وچ سول د الله پاک حکم ورته چې اوبه به نه څښې نه څښلې خواهشات یې درلودو لیکن ما ورته ویلي وو چې خواهشات مه پوره کوه نو زما د حکم تعمیل یې وکړئ خواهشات یې نه پوره کول ورته یې ولیدې دا زما مخلوق بیا الله پاک و فرشتو ته وایي د اختر په ورځ چې زما چې یو چاته ذمواري ورکړې او دی هغه ذمواري پوره کړي بیا څه ورسره کول پکار فرشتې ورته وایي یا الله کوم مزدور ته کار وسپارل سي او هغه مزدور کار وکړي پکار دی چې پوره اجرت ورکول سي مزدوري ورکول سي الله پاک اعلان کوي په اسمانو کې الله پاک فرمایي چې ما د جناب محمد رسول الله امت ته یو ذمواري ورکړې وه یوه میاشت او دوی هغه ذمواري پوره کړله نن اختتام ته ورسېدل نو زما دې هم په خپل جلال سره قسم الله پاک وایي زما دې په خپل لوړ مقام سره قسم زما دې په خپل لویي سره قسم یې چې ما ای فرشتو ته ګواه اوسئ چې ما د دوی مغفرت وکړ او دوی چې له ما زه کومې دعاې وغوښتلې د دوی دغه دعا زه قبلوم او د دوی دغه برایانې دا به زه په نیکیو باندې وربدلوم او چې کله دا مؤمنان له عیدګاو څخه واپس سي دا فرشتې په لارو کې ولاړي او دا اعلانونه کوي چې امت د جناب محمد رسول الله ته واپس سي په داسې حال کې چې الله پاک ستی ګناوې در معاف کړلې الله پاک ستی مغفرت وکړي او ته واپس سي په داسې حال کې چې الله پاک ستی دعاوې قبولې کړلې او ته واپس سي په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې برایانو په نیکۍ در بدلې کړي علما کرام لیکي چې کله کله انسان پر دې باندې غور کوي چې زما به څه عمل زه وګوره د روژې هغه پوره اهداف پوره کول زه وګوره د الله پاک احکام په صحیح معنا باندې ادا کول زه وګوره د الله پاک هغه بندگی په صحیح معنا باندې کول موږ کمزور یو علما کرام لیکي چې انسان د نظر پر خپل عمل نه کوي انسان د نظر د الله پاک پر رحمت کوي زموږ ډېر مهربانه رب دی زموږ ډېر د رحم والا رب دی انسان دی و خپل عمل ته نه ګوري چې زما عمل کمزوری دی زه کمزور یم انسان دی د الله پاک پر رحمت باندې نظر ساتي چې زما رب ډېر مهربان دی زما رب ما ته مازې بهانه غواړي زه به عادت کوم الله پاک یې په عبادت را بدلوي نو سبا د اختر ورځ د علما په یو روایت کې راځي ګوره موږ ته ډېر غټ عبادت وکړي لیکن دا د اختر شپه چې راسي یا د اختر ورځې چې راسي بیرته په داسې برایانو باندې مبتلا سي انسانان چې هغه خدای هم هیر سي هغه عبادتونه هم هیر سي هغه تلاوتونه بیرته په نافرمانۍ باندې ګوره په دا یوه میاشت موږ ته خواري وکښله یو کمایي مې وکړل نو دا کمایي په کار دی له ځانه سره دغه بچت وسات
دا څنګه بچت ساتل کېږي چې موږ د الله پاک له نافرمانۍ څخه پرهیز کړو، له هر هغه عمله څخه چې هغه ګناه وي، هر هغه عمل چې د خدای د حکم خلاف وي، د جناب محمد رسول الله د طریقې خلاف وي، له دې به ځان ګور که بې نه ګور. صرف په دا روزه کې نه، د ګرد عمر دپاره دا قصد وکړو. ګوره د مرګ په باور نه ده، پر انسان مرګ راځي. او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا 4-5 شپې دا چې سړی عبادت وکړي د دا دپاره جنت واجب دی. یو د عرفات په شپه، یو د مزدلفې په شپه، یو عید الفطر، یو عید البقر د لوی اختر په شپه، دا یو د شب برات 15مه. په دا 5 شپو کې چې سړی عبادت وکړي، که نور عبادت نشي کولی، کم از کم له ګناه دې ځان وګوري. یو د ماخوستن، بل د سهار لمونځ دې په جوماتو کې، که تهجد نشي کولی، تلاوت نشي کولی، نور عبادت و اعمال نشي کولی، دغه 3 کاره دې وکړي چې یو ګناه نه کوم په نن شپه کې، قطعا یې نه کوم. د ماخوستن لمونځ په جومات کوم، د سهار لمونځ په جومات کوم. علماء کرام لیکي چې خدای ډېر مهربانه دی، الله پاک به د هغه سړي په سب کې وشمېري چې هغه کوم سړي ګرد شپه عبادت کړی، او بیا سبا د ورځې په ورځ کې ښه نیک، بلکې د یوې ورځې نه د ګرد عمر دپاره دا قصد وکړي. ګوره دین ذوق دی په دا روزه کې نه ولي، واقع پر ایمان واس په دین کې خوند شته که نشته؟ په دا دین کې ذوق دی، اطمینان دی، سکون دی، تی به محسوسه کړی. نو که موږ ګرد عمر دغه رقم مسجدونه له قرآن سره تعلق، د الله له حکم سره تعلق وساتو، لکه په دا روزه کې چې کم برکتونه و، کم ذوق و، دغه رقم به ګرد زندگی دغه رقم موږ په زندګۍ کې برکتونه او ذوق عیدګاه لمانځه لره. علماء کرام لیکي چې سنت طریقه دا ده چې څونه غټه مجموعه یې د عیدګاه، سنت طریقه دا ده چې څونه غټه مجموعه یې د عیدګاه، په دا کې شرکت کول دا ښه کار دی. ولې؟ ځکه چې په دا غټه مجموعه کې خامخا یو 5 کسان د الله والا خلک دي، تقواداره خلک دي، چې د هغو لاس الله پاک خالي نه ایله کوي. چې هغه الله پاک خالي نه ایله کوي، نو دا د الله پاک غیرت نه مني چې دا 5 کسه په دا مجموعه کې وبخښي، دا نور نو نه بخښي. الله پاک به دغه الله والا د خلکو څخه پر ګرده مجموعه باندې رحمت وکړي. نو دا به کوو که مې نه کوو؟ الله پاک دې پر څه ویلو اورېدلو د صحیح عمل کولو توفیق راکړي.